د جهادمل او جمیلې د مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د جهادمل او جمیلې د مینې لنډې کیسې 14مې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې 14مه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ما هم په اشاره پوهه کړه چې بیا زنګ درته وهمه. هغې د لاس په اشاره وویل موبایل نه لرم. نور زه له اتاق څخه بهر شوم. خدای پاماني مې واخیستله، د خپل کور په لور روان شوم. په زړه کې مې دغه بیت د ځان سره تکرار کړ. لږ دیدن مې زړه لا ورکړه چې خوشحال شي. لږ دیدن مې زړه لا ورکړه چې خوشحال شي. دا بدبخته مې بیا ټوله شپه ماغزه خوري. کاکا راته مخ راواړه او راته ویې ویل جهادو بچیا، د کاکا غږ سره پوه شوم چې څه مهمه خبره راته کوي. ما ورته وویل اورم کاکا. کاکا مې راته وویل څنګه د جمیلې دیدن دې وکړ؟ ما ته دعاګانې کوه، اوس خو به خوشحاله یې؟ ما ځواب ورکړ کاکا زه څنګه خوشحاله شم؟ ستا د انډیوال لور مریضه وه، زه یې څه کوم؟ کاکا مې په خندا شو، راته ویې ویل بچو زه ستا مشر یم، که ته خراب حرکت وکړې زه پوهیږم. زه خبروم چې ته د جمیلې سره مینه لرې، ځکه مې درته انتظار وکړ چې ته له پوهنتون څخه راشې او راسره لاړ شي، د پوښتنې په بهانه یې دیدن وکړې. که نه زه خو سهار ورتلم، یوازې ستا لپاره پاتې ومه. ما هم له کاکا څخه مننه وکړه. کاکا خپلې خبرې وکړې، ما هم خبره پټه نه کړه. هر څه مې ورته وویل، د زړه خبره مې ورته وکړه، ځکه پوهېدم چې رښتیا باید ووایم. لکه څنګه چې هغه زما د حالاتو نه په حقیقت خبر وو، د پټولو نور څه نه وو پاتې. کاکا رانه خوشحاله شو چې رښتیا مې ورته وویل. د هغه په سترګو کې خوشحالي وه، خو بیا یو څه ژور، جدي او د فکر کولو وړ خبره وکړه. کاکا راته یوه خبره په جدي توګه وکړه. اوس وخت ستا د مینې نه دی، خپل درس ته دې پام وکړه. کوشش وکړه چې پوهنتون څخه په لوړ نمرو فارغ شي. دغه زما هیله او ارمان ده چې ته له پوهنتون څخه خلاص شي. که ښه درسونه دې وویل، داسې به زر جمیلې درته په قطار کې ولاړې وي، ستا انتظار به کوي. ته اوس یوازې یوه هیله لرې، هغه هم پوهنتون. د هغه له دې خبرو سره زما زړه چې د جمیلې د یادونو سره غرق و، یو ناڅاپه درد یې احساس کړ. کاکا مې له یوه بلې زاویې څخه د ژوند حقیقت راته وړاندې کړ او ویې ویل هر کله چې پوهنتون څخه په کومه ورځ ته خلاصېږي، همغه ورځ به ستا کوژده هم وي. دې خبرو زما په زړه کې داسې غم جوړ کړ چې زړه مې نه په آرام کېده. بیخي مې زړه بل رنګ شو، لکه همدا اوس چې جمیله رانه بل څوک وړي. د کاکا په خبرو مې زړه ډېر ورخطا شو. په آرامۍ سره مې ځواب ورکړ کاکا زړه یې نه مني چې له جمیلې څخه لرې شم. کاکا مې بیا سکوت سره خپل سر ټیټ کړ او په یو خندا سره یې وویل ما خو درته نه دي ویلي چې مینه دې پرېږده، دواړه کارونه په ښه توګه ترسره کړه. ځکه درته وایم چې دواړه وکړه، ژوند هم بې مینې نه کیږي. هو تر هغې چې جمیله مریضه ده او ښه کیږي، زه در سره کوشش کوم چې دیدن یې وکړي. د هغه خبرو ته مې د زړه له کومې فکر وکړ. پوهېدم چې کاکا هم مینه کړې ده. ما به هیڅ وخت د جمیلې له مینې څخه منع نه کړي. راته ویې ویل زویا مینه هم وکړه، خو درس هم، دواړه په ښه توګه مخکې یوسه. دواړه کور ته راغلو. زه چې څومره خوشحاله وم یوازې خدای پوهېده. زړه مې داسې خوشحال و لکه چې د نړۍ ټولې خوښۍ مې ترلاسه کړې وي. د کور په دروازه چې ننوتلو، داسې احساس مې وکړ لکه ټول کړاوونه او ستونزې مې له زړه څخه وتلې وي. ماښام لمونځ مې وکړ، بیا په آرامۍ سره ناست وم. ځان سره مې خبرې کولې او احساسات مې په سکوت سره څرخول. ما یوازې دغه خبرې انتظار کولو چې ناوخته شي او خپلې جانو ته زنګ ووهمه. هغه خبرې چې په زړه کې مې تاویدې ورسره شریکې کړم. ډېرې خبرې مې په زړه کې وې چې غوښتل مې یوازې جانو سره مې وکړم. خپل زړه مې آرام کړم. انتظار هم ډېر سخت وي. ساعتونه در باندې لکه کال تېرېږي. شاوخوا 9 بجې شوې. د آسیا شمېرې ته مې پیغام پرېښوده. ځان سره مې وویل اوس به د جانو خوږ غږ واورم او د زړه خبرې به ورسره وکړم. سلام آسیا، جهادمل یم چې د جمیلې خواته لاړې پیغام راته وکړه. له هغې خوا یوازې اوکې پیغام راغی. دا ساده ځواب خو زما زړه ته داسې یو څه خوشحالي راوستله چې بیا د خوښۍ په احساس کې غرق شوم.
د دې پیغام ساده کېدل زما په زړه کې د پوهې او اطمینان یوه ځانګړې لړۍ رامنځته کړه. دغه اوکې سره مې له خولې بې اختیاره داسې ووتل چې ته راځې زه به د کلي نه وتلی یمه، چې ته راځې زه به د کلي نه وتلی یمه، یا به یم مړ یا به له کوره چا شړلی یمه. شپه 9:30 بجې وې چې آسیا زنګ راغی. زړه مې بیرته تیز شو ځکه پوهېدم چې اوس به هغه څه ترلاسه کړم چې زما لپاره ډیر مهم دي. سلام، څنګه آسیا خورجانې؟ هغې راته وویل وعلیکم سلام لالا، ښه یمه. هغه په خوشحالۍ سره وویل ته ښه یې؟ ما ورته وویل هو الحمدلله. د دې ځوابونو په منځ کې داسې ارامي او سکون احساس مې کولو چې د هغې له خبرو سره مې خوشحالي تړلې وه. هره خبره یې د زړه له کومې یوه ځانګړې معنا درلوده او زه هم خوشحاله وم چې په دې سادهګۍ کې ځواب راکړ. ما ورته وویل کور کې مقرري ده، هر څه په آرامۍ سره روان دي؟ آسیا راته وویل هو لالا، راغلم چې جمیلې سره خبرې وکړې خو هغه ویده شوې ده. څه وکړم؟ ویښه کړم که نه؟ دا پوښتنه لکه زما په ذهن کې راڅرګنده شوه. زما زړه لا تر اوسه نه پوهېده چې څه به وکړم، ځکه مې فکر کولو چې که ویښه شي ممکن له خوب څخه وروسته ښه احساس ونه کړي. ما ورته ویل نه نه، پام وکړه چې ویښه نه کړې، هغه استراحت ته اړتیا لري. آسیا راته ویل ښه لالا نه ویښه ومه. هغه پوهېده چې د خلکو استراحت مهم دی او دا فکر ما هم تایید کړ. لږ وخت تیر شو خو زما ذهن کې دا پوښتنه راپورته شوه چې څنګه به هغه سره خبرې وکړم او څه شی به هغې ته ووایم. زه په دې فکر کوم چې کله هغه ویښه شي د څه په باره کې پوښتنه وکړم. بیا مې آسیا څخه پوښتنه وکړه آسیا خورکۍ، ستاسو کور کې د جمیلې په اړه څه خبرې کیږي؟ آسیا خپله چوپتیا ماته کړه او له لږ ځنډ وروسته په نرم غږ سره وویل لالا داسې خاص خبره نشته، موږ ټول په یو اتاق کې ناست یو خو جمیله یوازې خپل اتاق کې تنها پاتې کیږي لکه یو ګلاب چې خپل ځان کې ورک وي. مور مې وایي له ما څخه مې مشره خور خفه کیږي که لور مې ور نه کړم. پلار مې هیڅ هم نه وایي، مخکې رښتیا هم په ورکولو کې رضا وو خو اوس هیڅ خبرې نه کوي. خو مور مې اوس هم په خپل دریځ ټینګه ولاړه ده. یوازې د مور مخالفت زه کوم او مشر ورور مې. ما ورته وویل ښه آسیا خورکۍ، که هر څه کېدل ما ته خبر راکوه. هغه ویل سمه ده، زه بیا یو کار کوم. بیا مې پوښتنه وکړه آسیا خورکۍ، دا د خالا زوی دې ولې بل چېرته ښځه نه کوي؟ آسیا په دغه وخت کې غټه ساه واخیسته. بیا په غمجنه لهجه وویل لالا خبره بل رنګ ده. موږ چې کله واده ته تللي وو هغه وخت مې د خالا زوی په موږ سر نږدې نږدې کېده لکه د زړونو تړون چې جوړوي. ما هغه وخت جمیلې ته وویل چې دغه هلک ماته ښه نه ښکاري، خو جمیله په زړه کې صفا ده. هغه راباندې غوسه شو او په دردناکه غږ کې وویل دغه مو د خالا زوی ده، ولې داسې بې ځایه خبرې کوې؟ هغه زما خبره رښتیا شوه. اوس چې مې خاله راغلې وه د جمیلې د غوښتلو لپاره، مور ته مې وویل چې احمد وایي چې جمیله زما خوښه شوې ده او زه ورسره مینه لرم. دغه خبرې مې واورېدلې. بیا مې چای ور ووړ. خاله مې غلې شوه، هیڅ یې ونه ویل. زه ناست وم خو خبرې نه کولې. زه بیرته لاړم، دروازه کې مې غوږ ونیوه ځکه چې زه اوله پوهېدم چې جمیله تا سره مینه لري. ستا په اړه یې ما ته هره شپه خبرې کولې. ما ورته ویل ښه آسیا خورکۍ. بیا چې دروازه کې د غوږ ونیوه څه خبرې وشوې؟ آسیا راته وویل لالا بیا مې خاله شروع وکړه، ویلې که جمیله دې را نه کړه زوی مې ځان وژني. ډېرې نورې خبرې هم وکړې. مور مې ورته ویل سمه ده، د جمیلې پلار به راشي خبرې به ورسره وکړم. نور نو تا ته خپله خبره معلومه ده چې بیا څه وشول. ما ورته ویل ښه آسیا خورکۍ، نور نو څه نوې کیسې نشته؟ هغې راته ویل نه لالا خاص څه نشته، خو هغه خاله مې اوس هم په انتظار ده چې جمیله ښه شي موږ بیا درځو. دغه وخت د بل چا غږ مې موبایل کې واورېده. آسیا زر موبایل بند کړ لکه چې ناڅاپي څوک پرې راشي. شپه را باندې هیڅ نه تېرېده. دا ټپې مې خپل ځان سره وکړې. هره شپه ورباندې کال په شان تېرېږي، هره شپه ورباندې کال په شان تېرېږي. یو انسان دی د یو چا په انتظار کې. په نیمه شپه هسې رایاد شوې، په نیمه شپه هسې رایاد شوې. خلک وده دي زه سلګو نیولې یمه. په نیمه شپه هسې رایاد شو، په نیمه شپه هسې رایاد شو. له ډېره غمه په سجده الله ته شومه. په نیمه شپه راته رایاد شو،
په نیمه شپه راته رایاد شو د جدایۍ ټپې کوم ژړا راځي نه. شپه راباندې په سوچونو کې سبا شوه. د سهار لمونځ مې په جمع وکړو. بیرته کور ته راغلم، زړه مې سخت تنګ و. قرآن کریم مې راواخیست، تلاوت مې وکړ. رب راته د زړه سکون راکړ. چای مې وڅکلو، د پوهنتون په خوا روان شوم. نن پنجشنبه وه، د پوهنتون آخري ساعتونه هم بې خونده وو. بیرته کور ته راغلم، دلته مې ډوډۍ وخوړه. لمونځ مې وکړ. کاکا راته غږ وکړ دلته راشه. ورغلم، په ارامه یې راته وویل د سلطان شاه په کارځای کې ستونزه راغلې ده. ما ته یې زنګ وهلی و. په ځواب کې مې ورته وویل زه لږ مریض غوندې یم، جهادمل به در ولېږمه. ته هلته ورشه او زه بیا خپل کارځای ته ځم. زه پوهېدم چې کاکا ما سره مرسته کوي چې جمیله له نږدې ووینم. زه پوهېدم چې د سلطان شاه د کار ځای ما ته معلوم نه ده. هیڅ پوښتنه مې ونه کړه. مستقیم یې کور ته لاړم. دروازه مې ټک ټک کړه. د یوه ماشوم غږ مې واورېده. څوک یې؟ ځواب مې ورکړ جهادمل یم، راغلی یم، ستاسو څه خراب دي؟ ماشوم لاړ. زه ولاړم چې د جمیلې مور دروازه خلاصه کړه. ستړي مشي را سره وکړه. د چای راته ښه کلک ست وکړ. خو ما ورته ویل نه، زه ځمه. هغې د کار د ځای ادرس راکړ. د جمیلې مور د سلطان شاه شمېره راکړه. وای زنګ ورته ووهه. دغه وخت چې ما پاس وکتل، ګورم زما جانو په دوهم منزل کې ولاړه ده. ما یې هم ښه دیدن وکړ. له مخکې لږ ښه شوې وه. دغه ټپه مې وکړه په تا چې څوک نه مینېږي. په تا چې څوک نه مینېږي، یا به واړه وي یا به سترګې نه لري نه. ځان سره مې وویل لیونی د خاله زوی د هم ملامت نه ده. ما هم حرکت وکړ د کار په خوا. ځان سره مې وویل جمیلې ته ملامته نه یې، ستا ښایست ملامت ده. ته چې رب دومره ښکلې جوړه کړې یې، خامخا به در باندې خلک زړه بایلي. هلته لاړم، د هغوی د برق سیسټم ټول خراب شوی و. ټول راټول وو. زه په رښتیا په دې کارونو له ماشومتوب څخه ښه پوهېدم او د هرې ستونزې حل مې له زړه څخه کولو. هر کار چې له زړه څخه وشي زر خلاصېږي. په کار مې شروع وکړه. شاوخوا د شپې 9 بجې شوې. د برق سیسټم مې جوړ کړ. نور چې کوم مشکل په هغې باندې مو هم کار وکړ. شاوخوا 10:30 بجې شوې. سخت وږی شوی هم وم. د ورځې اوږد کار او فکري فشار خپل اثر پرېښی و. حرکت مو وکړ. د جمیلې پلار ما سره په موټر کې راغی. خپل موټر یې هلته پرېښوده ځکه سترګې کمزورې شوې وې او نه یې غوښتل چې کومه پېښه رامنځته شي. هغه مې تر خپل کوره راوسته او له موټر څخه نه ښکته کېده. کلک راته نښتی و. راته ویلې ډوډۍ به وخورې، دلته به ویده شې. ناوخته د حالات هم ښه نه دي. سبا ورځ جمعه هم د پوهنتون دې نشته. سهار به چای وڅکې لاړ به شي. خو ما ټینګار کولو چې نه، زه ځمه. هغه بیا راته وویل راځه زویا، د پوهنتون ملګرې به دې هم ووینې، لږ ډاډګیرنه به ورکړې. ستا خبره به ومني. زموږ خبره نه مني، خپل زړه خوري. ما هم له خدای څخه همدغه چانس غوښته او ورسره روان شوم. کله چې کوټې ته ننوتم، یوازې آسیا مخ ته راغله. هغې ما ته ستړي مشي په احترام راکړه. لاړو، اطاق ته داخل شو. موږ خبرې کولې چې آسیا ډوډۍ راوړه. زه هم لکه د سلطان شاه کاکا د کور غړي په څیر هیڅ کس رانه پرده نه کوله. ډوډۍ ته مو بسم الله وکړه. آسیا راته په سترګو کې یوه اشاره وکړه، خو زه پرې پوه نه شوم. ډوډۍ مو وخوړه او سملاسي وروسته آسیا چای راوړ. ما ته په رښتیا هم خوب راتلو، ځکه چې پرون شپه هم بې خوبه شوی ومه. سلطان شاه چای ونه څښلو. زه ورته ناست وم، ځکه چې زه د چای ډېر سخت مینوال یم. یعنی چای مې ډېر زیات خوښیږي. د پښتنو په خبره چای خور یم. کاکا زه د چای ډېر شوقي یم. که تا ته خوب درځي لاړ شه، ویده شه. هغه راته ویل نه زویا، زه تا یوازې نه پرېږدم. ما ورته ویل کاکا هم راته زوی وایې، بیا راته د میلمه په سترګه هم ګورې. ته ویده شه، زه ناست یم، که خوب راغی همدلته ویده کېږم. آسیا ته یې غږ وکړ جهادمل لالا ته دې کمپله راوړه. هغې کمپله راوړله او بېرته لاړه. سلطان کاکا هم خپل اتاق ته لاړو. زه ناست وم او چای مې څښلو چې آسیا دروازه خلاصه کړه. لالا ویښ یې بېرته لاړه. زه په فکرونو کې ډوب وم چې زما په جانو به کله راځي. ډېر انتظار مې ورته وکړ. په انتظار کې مې دغه بیتونه له خولې څخه ووتل. مړ یې نه کړمه مرګی را باندې تیر شو. مړ یې نه کړمه مرګی را باندې تیر شو. بې سلامه یو سړی را باندې تیر شو. مړ یې نه کړمه مرګی را باندې تیر شو. بې سلامه یو سړی را باندې تیر شو.
هغه څوک چې د هر چا نه راته ګران وو، هغه څوک چې له هر چا نه راته ګران وو، نن په لاره لکه پردی را باندې تیر شو. په دغه وخت کې جمیله راغله، اسیا هم ورسره وه. سلام یې وکړ او کېناسته. اسیا په نرم غږ وویل زه ګرځم چې څوک را نشي. لومړی پوښتنه مې ورنه وکړه جانو اوس څنګه یې؟ هغې په هوسا او ارامه طریقه مسکا وکړه. ښه یم ځیګر مې. دغه ځیګر مې الفاظ مې په زړه کې ډېر وخت وروسته واورېده. زما بدن ورسره جیګ شو. ما ورنه وپوښتل لیونۍ ولې دې داسې وکړل؟ دوا دې ولې خوړلې وه؟ که تا باندې څه شوي وو؟ هغې په ټینګه خو ارامه ځواب راکړ بغیر له تا نه ماته مرګ قبول ده. بیا یې وویل پخوانۍ خبرې پرېږده، نوې خبرې وکړه. ځیګر مې زړه مې ډېر تنګ شوی دی. دغه کور کې یوازې ناسته یم لکه بندي. زړه مې وایي په دغه ناروغ ځان پوهنتون ته لاړه شم که چیرې مې فکر بدل شي. ما ځواب ورکړ لیونۍ پوهنتون ته لاړه نه شي، اول دې ځان ښه کړه، بیا به هر څه د پخوا په څیر شي. هغې راته وویل ځیګر مې زړه مې تنګ شوی دی. زړه مې غواړي چې چېرته لرې لاړه شم. یوازې ناسته یم، هېڅوک مې خواته نه راځي. څه وکړم؟ ما یې شنو سترګو ته کتل. بیا مې ورته وویل زه به دې چکر ته بوزم. هغې وخندل. ځیګر مې هغه وخت به هم راشي چې زه ورته چکر ووهم. ما ورته وویل جانو سبا جمعې ورځ ده، پارک یا کوم ځای انتخاب کړه چکر درکړم. هغې بیا زما خبرې پورې وخندل. راته وی ویل جګر مې دا امکان نه لري، خو بالاخره یې راته ځای انتخاب کړ. درونټې خوا مې ډېره خوښیږي ځکه چې زما اوبه ډېرې خوښیږي. ما ورته ویل سهار ته ځان اماده کړه، یو ځای به ستاسو له کور څخه چکر ته ځو. جانو مې بیا وخندل. زه پوه شوم چې څنګه خندا کوي. فکر کوي دغه کار ناشونی ده. جمیلې فکر کولو چې پلار به څنګه اجازه راکړي چې له ما سره چکر ته لاړه شي. خبره نه ده چې له پوخ لغماني سره یې مینه کړې ده. جانو مې لږ ورخطا شوه. ویلې څوک را نشي. بیا په نرم او ارامه غږ وویل زه چې راتلم تا په خپل غږ کې بیتونه ویل. هغه راته ووایه. ما هم ورته نور بیتونه داسې وویل. خدای دې راوله جانانه نن مې تا ته ضرورت دی. خدای دې راوله جانانه نن مې تا ته ضرورت دی. ستا مسکا او ستا خندا ته ضرورت دی. د غومبورو لاندې کندې کندې زنه، د غومبورو لاندې کندې کندې زنه، درنه ښکل مې کړه هوا ته ضرورت دی. دې بیت سره د هغې خندا لا زیاته شوه. ښه خمار یمه وهلی مې نن بنګ دي، ښه خمار یمه وهلی مې نن بنګ دي. څنګ ته راشه نن مې تا ته ضرورت دی. تر سهاره به زه سوې ټپې وکړم، تر سهاره به زه سوې ټپې وکړم. څنګ کې کېنه خاص واه واه ته ضرورت دی. جانو مې راته وویل زه اوس ځم بیا سهار ته در سره وینمه. جمیلې نه خدای پاماني واخیستله چې تر دروازې پورې لاړه. غږ مې پرې وکړ زه د چا ته پرېښودم. هغې په نرمۍ او خندا سره وویل ځیګر مې مجبوري ده که نه زړه مې درنه نه کېږي. ما بیا ورته وویل ما ته د یو وخت په درونټې کې ستړي مشي راکړې وه، هغه د یاده ده که نه؟ هغه وخت به بیا کله راشي؟ هېڅ یې هم ونه ویل، همداسې لاړه. دروازه یې بنده کړه، بیرته یې خلاصه کړه او راغله. لاس یې راوږد کړ. ستړی مشي ځیګر مې. هغې بیا وخندل. دومره کوچنۍ خبره ما ته هېڅ اهمیت نه لري. نوره په خندا خندا کې لاړه. ما خپل لاس ته کتل. د جمیلې د لاس نرمي مې په خپلو ګوتو کې احساس کړه. ټول بدن مې دومره خوښ شو لکه چې ټوله نړۍ په لاس راغلی وي. هغه لاړه. ما هم د شپې مې کاکا ته پیغام پرېښودو. سلام کاکا، ښه یې؟ سهار په خیر. بیا مې ورته ولیکل مننه کاکا، ستا په مرسته مې جمیله ولیده، ډېره زیاته مننه. خو کاکا زه اوس ویده کېږم، یو بل کار پاتې دی چې ته باید زما لپاره وکړې. سلطان شاه کاکا ته زنګ ووهه چې جهادمل تیار ستاسو ځای کې ده. جمیله او آسیا ورسره ملګرې کړه چې موږ ځای ته راشي. د جمیلې به ذهن او فکر بدل شي. ګوره کاکا چې زه له خوبه پاڅېږم تا به ټول کار راته خلاص کړی وي. جمیلې سره مې شرط ایښی چې چکر ورکوم. والسلام کاکا جان مې زما زړه. ښه غوړه مالي مې ورته وکړه. سهار د جمیلې پلار راته غږ وکړ زویه پورته شه د لمونځ وخت دی، ګرمې اوبه یې درته راوړي دي. لمونځ مې وکړ. ما ورته وویل کاکا زه به لاړ شم. هغه راته ویل چای وڅښه بیا کتللې هم لاړ شه. زه هم بیرته ویده شوم. د آسیا په غږ را بیدار شوم. لا پورته شه سهارنۍ تیار دی. ساعت ته مې وکتل 8 بجې وې. د
د موبایل په سکرین مې یو پیغام ولیدو. زر مې پیغام پاڼې ته ورغلم، د کاکا مې و. داسې ښایسته پیغام مې رالیږلی و چې زه یې په دوو کې حیران کړم چې زما خبره به یې منلې وي او که نه. پیغام مې داسې و، یوازې د خندا سټیکر رالیږلی و. چای مې وڅښه، په اطاق کې یوازې ناست وم، خو خوند یې هم نه راکولو. زه په دې فکر کې ډوبم چې کاکا ولې داسې سټیکر رالیږلی، زما خبره به یې منلې وي او که نه. په همدې فکرونو کې غرق وم، چای هم خوند نه راکولو. سلطان شاه کاکا راغی، ما ورته وویل کاکا زه به اوس لاړ شم، بیا به کله راشم، اوس خو ته هم ستړی وي، خبرو ته مو وخت نشو پیدا. کاکا لږ وخندل او ویې ویل زویه ته هر وخت راځه، دا ستا خپل کور ده، هر وخت راشي، موږ د خدمت ته تیار یو. لکه څنګه چې مې حامد زوی ده، همدا ډول ته هم زما اولاد یې، دا ستا خپل کور دی، ډاډه راځه. ما له هغه څخه مننه وکړه، ورته مې ویل هو کاکا پوهېږم، مننه، کور مو آباد، خو اوس ستا په اجازه به لاړ شم. سلطان شاه راته وویل صبر وکړه، لږ نور هم کېنه. ما اسیا او جمیلې ته ویلي دي چې ځانونه تیار کړي. اصغر خان زنګ وهلی و چې جهادمل سره یې راولېږه، د جمیلې فکر به بدل شي، ناروغه د تازه هوا به هم واخلي. زه ناستم چې جمیله راغله، اوف څومره ښایسته ښکارېده. راته ویې ویل راځه چې ستاسو کور ته ځو. د جهادمل او جمیلې د مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې 14مه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.